د دعا د آدابونه یو ادب دا دی چې کله سړی دعا کوي نو په دعا کې به ډېره عاجزي کوي او د الله نه به په یره او د هغه سره به زیاته مینه کولو حالت کې دعا کوي لکه څرنګه چې الله رب العالمین د دعا هم دغه ادب قرآن عظیم الشان کې ذکر کړی دی او فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا تاسو خپل رب راوبلئ په عاجزۍ او په پټه په بل ځای کې الله فرمایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا تاسو خپل رب یادوئ په خپل زړه کې په خپل نفس کې د ځان سره په عاجزۍ او په یره باندې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمائی وی ان الخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده عاجزی په دعا کې د دعا چې د خلاصه ده د دعا مغز ده د دعا روح ده روح او به فرمای فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه اغه انسان چې هغه الله ته عاجزي کوي هغه داسې سوال کوي لکه یو مسکین ذلیل چې زړه یې مات شوی او دعا او د چانه مطالبه کوي په دعا کې عاجزي کول د صالحینو صفت دی چې کله رب کائنات د صالحینو نیکانو تذکره کوي نو د هغوی په صفت کې هم دا صفت راوړي چې دوی به الله رب العالمین په یره باندې عاجزۍ باندې رابله قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایي د نیکانو او صالحینو په باره کې انهم كانوا یسارعون فی الخیرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين یقینا دغه نیکان او انبیاء به په نیکو اعمالو کې جلتی کوله او موږ لره بیا رابلل په مینه او یره باندې او خاص دوی موږ لره عاجزي کوونکي وو عاجزی الله رب العالمین ته محبوب صفت ده ځکه رب العالمین په دې مخکنو امتونو باندې امتحان راوستل او په دې وجه چې دوی الله ته تضرع وکړي قرآن کې الله فرمایي ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون او خامخامن لګلیو د انبیا په ډیرو مخکنو امتونو کې پس منګ راونیول دوی لرا په مالی تکلیفونو او بدني تکلیفونو د دې دپاره چې دوی الله ته عاجزي وکړي د دعا د آدابو نه یو ادب دا دی چې سړی په دعا کې الله رب العالمین ته وسیله پیش کړي وسیله د عربی ژبې یو کلمه ده چې علماو د دې معنی داسې کړې ده د لغتو امام جوهري هغه وی ما یتقرب به الی الغیر وسیله دې ته ویلی کېدلی شي چې په هغې باندې غیر ته تقرب حاصلولی شي د لغتو یو بل امام ابن الاثیر النهایه کې ذکر کوي فی غریب الحدیث وهو التوسل من الوسيلة وهي القربة والطاعة وما يتوسل به إلى الشيء ويتقرب به وسیله هغه تقرب او نزدېکت او طاعت ته وایي چې سړی په یو څیز ته رسیږي او هغې ته پې نزدېکت حاصلوي ابن منظور الافریقی د لغت یو عالم فرمایي وی الوسیله المنزله عند الملك والدرجه والقربه بادشاہ ته نزدېکت درجه او هغې ته تقرب حاصلول
وسیله بیا درې قسمه ده. دوه قسمه جایز او مشروع وسیله ده، او دریم قسم چې دی هغه ناجایزه وسیله ده. وسیله چې دی اول دوه قسمه ده، یو قسم جایز وسیله او دویم قسم هغه غیر جایز وسیله. وسیله چې کومه جایز ده هغه به درې قسمه ده یا څلور قسمه، بعض علما ذکر کوي. او دغه رنګي ناجایزه وسیله چې دی هغه بعضې شرکی دي او بعضې هغه بدعي دي. اول قسم جایز او مشروع وسیله د الله په اسماء او صفاتو باندې الله ته تقرب حاصلول. هغه د چې کله دعا کوونکی دعا کوي نو په دعا کې د الله ښایسته ښایسته نومونه او صفتونه ذکر کړي او باغې الله راوبلي، څنګه چې قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله ډېر ښایسته ښایسته نومونه دي، الله په هغې باندې رابلی. همدغه رنګې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې چې موږ ګورو نو د هغې مخکې چې د الله اسماء او صفات ذکر دي، او داسې ټول انبیاو د الله په نومونو باندې دعاګانې غوښتلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق احیني ما علمت الحیات خیرا لی. ټول د الله صفت ذکر کړی دی، بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق. یا اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. او به ډېره ښکلې وسیله خو د الله په اسماء او صفاتو کې اسم اعظم دی چې هغه مخکې ذکر شوی، او د الله اسم اعظم باندې سړی وسیله وواړي. دویم خپل نیکو اعمالو باندې الله رب العالمین ته وسیله نیول، چې یو سړی د دعا نه مخکې یا خپل ایمان الله ته وسیله کړي یا نیک اعمال. قرآن کې الله رب العالمین موږ ته د نیکانو او صالحینو وسیلې نقل کوي. نو فرمایي چې هغوی ایمان الله ته وسیله کړه، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا الله موږ ایمان راوړی دی نو موږ ته ګناهونه معاف کړه او د اور د عذاب نه مو وساته. یا دا ذکر کوي ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین. یا الله موږ په هغه څه ایمان راوړی دی چې تا نازل کړي او د رسول تابعداریم کړې ده، ته موږ د شاهدین او ګواهي کوونکو نه ولیک. دغه رنګې حدیث د اصحاب الغار چې هغوی الله رب العالمین ته خپل نیک اعمال هغوی وسیله کړل. نیک اعمال مشهور روایت دی چې درې کسان په یو غار کې راننوتل د باران د وجې نه، او په هغوی باندې د غار خوله را بنده شوه. نو ویل چې موږ سره خو نور څه نشته چې د الله نه پې دعا وغواړو، نو موږ به الله رب العالمین ته خپل نیک اعمال وسیله کو، په هغې به دعا وغواړو. نو په هغې کې یو کس د مور او پلار خدمت کړی، هغې الله ته وسیله کو، دعا یې وغوښتله. بل کس د بدکارۍ نه ځان ساتلی، هغې وسیله کړه، الله ته دعا وغوښتله. او دریم کس چې و هغې د مزدور د حق نه ځان ساتلی او دغه عمل الله ته وسیله کو، دعا یې وغوښتله. دریم قسم مشروعه وسیله دا ده چې یو سړی یو ژوندي نیک انسان ته ورشي او وایي چې دا مشکل دی ته دعا وغواړه. لکه حدیث امام بخاری او مسلم نقل کړی د انس رضی الله عنه نه. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه ورکوله، یو بانډچي رالی، د الله رسوله مالونه هلاک شو، ماشومان وږي شو، بارانونه نشته، نو ته دعا وغواړه چې الله باران وکړي. یعنې د الله د نبي دعا یې الله نبي ته ویل ته دعا وغواړه د الله نه، نو هغه دعا وغوښتله.
داسې چې کله د الله نبی وفات شو بیا صحابه کرام عمر رضی الله عنه په دور کې استسقا هغه یې غوښتله نو نبی علیہ السلام وفات نو عباس رضی الله عنه په دعا باندې وسیله وغوښتله. څلورم قسم خپل حاجت او کمزوري الله ته په وسیله کې پیش کول، لکه نوح علیہ السلام چې دعا غواړي چې فدع ربه انی مغلوب فانتصر، یا الله زما کمزور یم، یا الله زما امداد وکړه. یا ایوب علیه السلام فرمایي چې انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. د دین علاوه وسیلې چې دی هغه به شرکی وسیلې دي، لکه یو سړی د مړو په باره کې دا عقیده لري چې دوی الله ته زمونږ سفارشیان دي او زمونږ شفاعت به کوي، لکه مشرکانو به داسې ویل هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نو سړی راځي مړي ته وایي چې مړی زه تا ته یم او ته الله ته پیش ښه، او دا عقیده ساتل چې د الله ته زمونږ سفارشیان دي دا د مشرکانو عقیده وه. او یا داسې دعا غواړي الله نه دعا غواړي خو د دې مړي د قبر په خوا کې غواړي په دې وجه چې دا ډېر برکتي انسان دی دلته دعا ښه قبلیږي، نو دا به یو بدعي وسیله ده، نو د دې نه به ځان ساتل ضروري وي.